فاطمه ګل په یوه شپه څومره روپۍ اخلي او څه کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو ټول په دې پوهیږي چې مراد د نیلم ګل او فاطمه ګل خاوند ده او هغه په خپلو ښځو باندې پیسې ګټي او دا خبره نیلم ګل په خپله هم یو ویډیو کې کړې وه. هغې ویل چې مراد به ماته سړي راوستل او د هغې نه به یې پیسې اخیستې. خو دوستانو تاسو د دې نه خبرې چې فاطمه ګل ته مراد سړي کوم ځای ته راولي او څومره پیسې ترې نه اخلي. د مراد یو نږدې ملګري دا خبره چاته کړې وه چې هغه خپلې ښځې دوبۍ ته بوځي او هلته په یوه شپه په فاطمه ګل باندې 1,00,000 روپۍ اخلي او هلته فاطمه ګل ته ډیر زیات خلک راځي، خاص کر چې کوم ورته مسافر دي. نو دوستانو دا ډیره زیاته غلطه خبره چې په خپلې ښځې باندې داسې کارونه کوي. دوستانو داسې خلکو د پښتنو غیرت او عزت بالکل ختم کو، ځکه د پښتنو یو عزت او یو غیرت چې کله داسې خلک پیدا شوي نو هغه عزت او غیرت ختم شو او پښتانه داسې خلکو وشرمول. تاسو د فاطمه ګل د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.